د بلوچستان په بنجګور کې د 40 ساعته تېرېدو وروسته هم د پوځ او وسلوالو نښته روانه ده. د بلوچستان ایالت په بنجګور سیمه کې له 40 ساعته تېرېدو وروسته هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده. له سیمې څخه راپورونه دي چې د بلوچستان ایالت په بنجګور ضلع کې د اپسي ځواک پر کیمپ 2 ورځې وړاندې د وسلوالو له ډله ییز برید وروسته جګړه پیل شوې ده. وتلی ځوان خبریال او شنونکی زین الدین وایي چې ځینې بریدګر لا هم هلته موجود دي او جګړه دوام لري. زین الدین زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته د پاکستان د هوایي ځواک ترڅنګ نور کومک هم یادې سیمې ته رسېدلی، خو په خبره یې چې د اپسي کیمپ په ابادي کې دی او بریدګرو هم له ابادۍ ګټه اخیستې او تر اوسه په جګړه بوخت دي. چارواکي وایي چې هلته لا هم 4 او 5 وسلوال دي او هغه د ابادۍ په سیمه ننوتي دي ځکه هلته لا هم عملیات روان دي. هلته انټرنیټ او د موبایل سیګنال مکمله بند کړل شوي دي. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو سرکار میرزیا ویلي یاد برید د چهارشنبې په ماښام 8:30 بجې د بلوچستان په بنجګور نومي ضلع کې شوی. بنجګور د بلوچستان ایالت د سرخار کوټې په سویلي لوري کې 500 کیلومتره لرې د ایران سرحدي پولې سره نږدې پرته ضلع ده. د کورنیو چارو د مشیر ضیا په خبره د پنجشنبې تر ماښامه پورې د وسلوالو په دې برید کې د اپسي ځواک 2 سرتیري وژل شوي او 11 ټپیان دي. په بنجګور کې لا هم عملیات روان دي. هلته د وژل شوو وسلوالو بریدګرو شمیر ځکه نشو ښودلی. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ویلي وو چې په بنجګور کې د امنیتي ادارو لخوا 15 بریدګر وژل شوي دي او د برید پر شا تنبولو لپاره امنیتي سرتیري په پوره توګه سره خپله ذمهواري ترسره کوي. د بنجګور ترڅنګ د چهارشنبې په ماښام په یاد وخت د بلوچستان په نوشکي ضلع کې هم د اپسي ځواک پر کیمپ وسلوال برید شوی و. نوشکي له کوټې څخه 150 کیلومتره لرې په لویدیځ کې افغانستان سره پوله لرونکې ضلع ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.